یو بادشاه و ډېر زبردسته ځای یې جوړ کړي، ډېر غټ محل یې جوړ کړي او بیا یې اعلان وکړي ول که چا په دې کې عیب راوښوي زه دونه انعام ورکوم. نو چې هر څوک به رالی چې پر دا محل باندې به وګرځېدی یو عیب هم نه کې معلومېدی. آخري یو درویش تېرېدی، هغه چې دا محل ته وکتل چې دا څونه زبردسته محل دی، نو خلکو ورته ویل که چیرې په دا کې چا عیب پیدا کړي دا دی محل دی، که چا عیب کې پیدا کړي بادشاه انعام ورکوي. دې درویش ورته ویل ما ورولې زه 2 عیبه ورښیم. خلک حیران سو چې دا دونه دنیا راله هېچا عیب نه کې راویستی، دا ملنګ درویش به څنګه عیب کې راباسي. نو دی بادشاه له ورویستی. بادشاه ورته ویل چې ته زما په دې محل کې عیب راباسې؟ ده ویل اوس یې ده راباسم. ول څه عیب دی پکښې؟ ول بادشاه سلامت یو عیب نه 2 عیبه دي. یو عیب دا دی چې په دې کې بقا نسته، په دا باندې پناه ده، دا پناه کېږي. دویم دا دی چې ته به همیشه په دې محل کې نه یې. نو د دنیا چې هر څونه خوبصورت شي خوبصورت، قیمتي شي قیمتي شی شي، لیکن دا پناه لري. او تی پر ایمان ووایاست زموږ دغه کلمه چې موږ ویلې ده دا زموږ د کبر خاورې پر دې باندې پناه راویستلی شي؟ پر دې باندې که زلزله راله دا زموږ کلمه پناه کولی شي؟ دا موږ چې کومې روزې نیولې دي دغه روزې باندې که د قیامت زلزله راشي دا روزې پناه کولی شي؟ موږ چې کوم لمونځونه تلاوتونه کړي دي چې هر څونه زلزله راشي دا په دا زلزله سره دا زموږ روزې و لمونځونه پناه کېدلی شي؟ لیکن پر دا روډو چې کوم بلډینګان ولاړ دي چې هر څونه مال او دولت پر لګېدلی دی، پر دې چې معمولي زلزله راشي دا پناه کېږي که نه پناه کېږي؟ نو د دین نعمت په دې کې دوام او بقا ده. او د دنیا چې کوم نعمتونه دي د دې یو عیب دا دی چې پر دې باندې پناه راځي. وما عندکم ینفد، الله پاک فرمایي چې له تاسو سره کوم شیان دي پر دې باندې پناه راځي پناه راځي. وما عند الله باق، او کوم شیان چې تا رب له ورواستول له رب سره چې کوم شیان دي بقا هغه لره. لیکن نن دنیا چپه روانه، نن د دنیا د نعمتو قدر سته، لیکن د دین قدر نسته. دا نبی علیه الصلاة والسلام ته ابو جهل پیشکش وکړي چې ته سرداري غواړې، په عربو کې رشته غواړې، مال او دولت غواړې، څه شی غواړې؟ چې هر شی تا وغوښتی هغه موږ و تا ته درکوو، خو دا لا اله الا الله څو لفظه دي دا پرېږده. په عربو کې چې پر کومه سرمایه، پر کوم دولت، کومه رشته، کوم باغ چې ته غواړې دا موږ تا ته درکوو، خو دا یې څو الفاظه پرېږده دا لا اله الا الله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې اوس خو د دې په عربو کې شیان راښیه چې پر څونه دنیا باندې دا سپوږمۍ راګرځي، پر څونه دنیا باندې دا لمر راګرځي چې دا ګرده ماته راکړې. دا کلمه زه نسم پرېښودی. نو کلمه قیمتي ده که نه ده؟ په یو روایت کې راځي چې د هر شي قیمت دی. د جنت قیامت کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. ګوره که دا ګرده دنیا ستاسي، د ګرده دنیا مال او دولت او سونا او چاندي ستاسي، بلکې دا دنیا 10 ګونه که دا ستاسي، او ته د جنت یو چاریاک پرانیسې ته پرانیولی شې چې دا دنیا ګرده ستاسي او دا دنیا 10 ګونه سي دا ستاسي، ته د جنت یو چاریاک پرانیسې
ته رانیولی شي. لیکن که یو سړي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي دا کلمه یې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا نور نیک اعمال هم نه کوه، موکل نه سو ورته پیدا، مرګ پر راغی. الله پاک دونه جنت ورکوي لکه دا مځکې و اسمانونه ووار. نو دا دین قیمتي دی که نه دی؟ د علماء کرامو دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح؟ د دین د نعمت په مقابله کې دا د دنیا نعمتونه د خاورې کیلونې